درو قصې نه کړو کار نه چلیږي کنه. نو زموږ ملکونو کې ودیم دا قصې اورېدلې لوی ځوان روانو دا چلو کو پیر بابا روانو دا کو خوند دروازه روانو دا چلو کو دریابي پورا په کشکول کې بند کړو او یې وینوري را کوز کو علاقه باندې وسومي ګرمي ده او ډېر درو قصې ډېر کوزه تاسو شروع کوم نو دا پورا غنټه ونیمه غنټه په دا قصو کې ولګي دا خلک وته نشي پلانې شهید وي ته دا خود قبرې دا څنګه وې دې دغه ولني ځکه مړ شو دا سر ته چا پرې کو د قضې کې نه دا کوم ځکه چې دې دا سر پرې کړې شو نه دا ولنه خبر بیا وې در سر په ترخ کې نیول کتر روانو نو چا خو نو لیدل شهید سیب سره وې سر په لاس کې روانو کته به چا आवाज وکړي چې سکه نو دا आवाज سره دې راولید چې راولید نو دغه ځکه څه شو د دوی قبر شو لاندې چې کوم ناس سبحان الله دیندار خلکم تیر شي د الله خاص بندگان به اسمه کوي دی مرنه چې مولوی سے پوښتنه پاتې الله بندر ته څه ګډوډ وای مې سری مې چې دا قصې نه کړې دا تجارت هم نه چلی کنه ما د بریلی نه دا قصه اوریده مولا غټ تاسو مو اوریدلی کې دي شي وای غوث اعظم او چاته وای عبد القادر جیلانی ته وای غوث اعظم په حقیقت کې الله غوث اعظم دی مرسته کوونکې هغه الله سبحانه وتعالى وی هغه به یو پیر خزراله وی چې ما بچي مړ شو جسوک وی چې واپس وک تاسو راغله موته ته مینه ته وزاري کو ویلک سبا چې ګوري ماشوم راوسه هغه ډېر وګد کړی دا به مالګه مصالحه ډېر لګول خو زه ته حاصل بیان ویلک سبا چې ګوري ماشوم راوسته بیا وی خلکو ته چې دا څنګه پیر شي وی چې دا خو دغه را جمع کړو د ساګانی ټول ملک الموت را جمع کړي کوم ملائکه کې چې کوم مرګ د ساګانی اخلي روانو برختو نو زه به بر وختمو په دې وګم او د خپل کې خو د بزور مې در سره واغسته چې راکې کني راکې ما دلته خزانه سره ته ساګانی بروړي الله دې خلکو سبحان الله نعره تکبیر او الله اکبر نعره رسالت یا رسول الله مدد والعياذ بالله دا قصې او بیا د پیر بابا دا قصې کې دی وورید کلمی یو ورځ راوښته او د سکو ته به راشي چې کوم ټکنالوژي دي ظالمانو سره وا چې کلمی دوی راوباسي او بیا بغیر د اپریشن نه د کلمی بیا دنه ولګي نور وراکته کو دریاب سره دا چلو کو نور ډوبېدو وی د نوري ودرو او دا قسمه قصې وکړه الله نه یې را پکارته